أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما بسم الله الرحمن الرحيم سورة انعام ویلکیږي سارو ته زناورو ته یعنی سارو ته او دی صورت دم زکه سوره انعام وی چې ان شاء الله تاسو ته وراشي په دې کې تفصیلا دا خبره چې په دې کې الله جل جلاله بیان کوي د سارو ومن الانعام حمولة وفرشا او بل ځای راځي 8 ازواج من الضأن 2 ومن المعز 2 ومن البقر 2 ومن الابل 2 ان شاء الله بالتفصیل د دې خبره و تاسو ته روانه ده. نو دغه وجه نه دې ته ویل کېږي سوره انعام. دا مکی صورت دی. مونږ ویلو د هر صورت نه مخکې به مونږ څه مبادی بیانو. نو دا مکی صورت دی په ترتیب عثمانی کې 6 نمبر دی او په ترتیب د نزول کې 55 نمبر دی 55 نازل شوی د مخکې د سورۃ صافات نه او پس د سورۃ الحجر نه. ربط او مناسبت د دې سورۃ دا دی چې د ما قبل صورت په آخر کې الله تعالی بیان کو د توحید لله ما فی السماوات و ما فی الارض. نو د دې صورت په آغاز او ابتدا کې بیان د توحید کیږي. الحمد لله الذي خلق السماوات والارض. الدوی دار صد پار د الله تعالی دی دلته وی تعریف دا الله د پاره د چغزمک اسمانونه پیدا کړی دي. دویم ربط سره ما قبل کې 2 مضامین بیان شو. ما قبل صورت کې 2 مضامین بیان شو. یو نفی د شرک فعلی او یو نفی د شرک په تصرف. تصرفاتم صرف الله د پاره دي او افعالم ثابت د الله د پاره دي. نو په دې صورت کې نفی د شرک فعلی وشو او نفی د شرک په تصرف وشو. خو او په دې صورت کې هم دغه 2 مضامین بیانېږي نفی د شرک فعلی او نفی د شرک په تصرف. الله سره په افعالو کې شریک نه جوړي، الله سره په تصرفاتو کې څوک شریک نه جوړي. د دې ټولو کون کې یو الله دی. خو صرف دلته کې دوره فرق دی چې تقدیم او تاخير دی. یعنی ال اول شرک نفی د شرک فعلی و بیا نفی د شرک په تصرف و. دلته کې اول نفی د شرک په تصرف دا بیا بس نفی د شرک فعلی ده. نو تقریبا مضمون د دواړو صورتونو یو دی، په تقدیم او په تاخير سره لږ فرق راځي. دریم ربط دا دی چې ما تاسو ته په دې قرآن مجید په آغاز کې یو خبره کړې وه. ما قرآن کریم سلوری سیره لومبنی عیسی چې کوم دا نو دا شروع کیږي د سوره فاتحین والا د رسول انعام پوری. دا پرون چې مونږ کوم ځای باندې سبق ودرولو دې ته وایي لومبنی عیسی. امام رازی رحمت الله علیه وی په دې کې اکثر غالبا بیانېږي خالقیت چې خالق الله دی. اور څه پیدا کون کې څوک دی؟ الله.
او دویمه حصہ د قرآن کریم شروع کیږي د سوره انعام نواله در سورته کهف پورې. خو په دې کې اکثر غالبا بیانېږي سو ربوبیت د الله چې تربیت کوونکی هم الله دی. انسان پیدا کړی بیا د تربیت وکړو، فصل پیدا کړ د غینه شوما تربیت الله کوي، ساروی پیدا کړی دی د غینه شنوما او تربیت الله کوي. د دې ټولو سيزونو د تربیت بیان دی پکې. نو د دې ځاینا د مضمون په اعتبار سره د قرآن کریم د دویمې حصے آغاز کیږي د سوره انعام نواله در سوره کهف پورې 15 سپاره ان شاء الله دک مضمون به بیانې. نو څنګه چې دا لومبنه عیسی الله په ډیر لوی خیر سره خلاص کړه، الله دې دا نور عیسی دري هم په ډیر لوی خیر سره خلاصي کی. نو د دې ځاینا د قرآن کریم د دویمې حصے آغاز دی چې غین مراد تربیت دی. دا خرابت شو. اوس ځان سره ولیکئ خلاصه د صورت. پاول کې بیان د توحید د الله تعالی، بیا ورپسې نفي د شرک په تصرف سره د دلایل نقلیه او عقلیه او وحیونه. په درې وانو طریقو سره په درې وانو دلایل سره به نفي کوي د شرک په تصرف. دلایل عقلی، نقلی، وحی دا به بیانې. والذي خلقكم وهو الله في السماوات قل لمن ما في السماوات وله ما سكن في الليل إن يمسسك الله بضر وما من دابة. دا ټول دلایل چې کوم دین عقلی، نقلی، وحی دا به بیانې. په دې خبره باندې چې متصرف یو الله دی بل څوک نه دی. بیا ورپسې رد د بعضې شبهاتو به کوي. بعضې خلکو د مسلې د توحید متعلق څه بعضې شبهات ذکر کړي دي، د هغې نه به رد کوي. بیا ورپسې طریقه د تعلیم او د تعلم به ذکر کوي، او طریقه د دعوت او د تبلیغ. طریقه د تعلیم، چاته به تعلیم څنګه ورکې، د قرآن تعلیمات به څنګه بیانې، دعوت به څنګه ورکې، خلکو ته به دا مسله څنګه رسې، او ورسره چې کوم دینو تخویب، بشارات، زواجر دا به هم صورت بیانې. دا مې دغه لنډه خلاصه وویله. یو چې کوم دینو خلاصه د مضامینو چې نه بیا ډېره زیاته اوږدی، خو ما ته مختصر وویله چې دا خبرې به ذکر کوي. او یو دا ما چې کوم ربطونه تاسو ته وویل دا د مضمون په اعتبار سره و. یو ربط چا بیان کړی د هغې ته وایي ربط اسمی. ربط اسمی دا دی چې په وړاندې صورت کې الله تعالی بیان وکړه د مایدې. نو سوی وایي د مایدې دا رحمت به زه تا ته نازلومه بنده، خو په شرط د دې باندې چې ته به څه کوې، خپل څاروي به د غیر الله دپاره نه حلالې. په دې صورت کې به تاسو ته راشي کافرانو به خپلو څاروو کې د غیر الله دپاره حصې ګرځولې، پیدا کړي بول الله او دی به کیسې د غیر الله دپاره ګرځولې. نو صورت کې د هغې نفي ده. تاسو ته اوس راشي انشاءالله. یو فضیلت یې دوام ځان سره یاد کړئ او وایي یې ډېر برکات دي. تفسیر جلالین په حاشیه باندې لیکلی دي چې عثمان ایردی د ابن عباس صاحب د ابن مسعود دنهو په حوالې سره وی چې څوک د سوره انعام دا لومبني 3 آیاتونه الحمدلله الذي خلق السماوات نواله در دې تکسبون پورې دا لومبني 3 آیاتونه نه دي. وهو الله في السماوات وفي الارض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. در دې د پورې څوک دا 3 آیاتونه لولي سار کې انوي دا 3 سورتونه چې څوک لولي الله د در لپاره یو ملائکه مقرر کی او هغه ملائکې په لاس کې د اوسپنې یو جبل ورکی. نو چې کله شیطان د خواته راځي د پاره د وسوسې د ګناه، هغه ملائکه په جبل په دې سر باندې وي واپس تختیخه.
یعنی چې څوک سحر کې دا آیاتونه وایي دا درې آیاتونه الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون در دې پورې نو یو پایدې سره چې الله پاک د سره یو ملائکه د حفاظت د پاره ولګي نو چې شیطان د تر وسوسې لپاره راځي نه په جبل باندې په سر باندې وای او دویمه پایدې د لیکلې څوک دا آیاتونه درې پیری سار کې وای نو الله جل جلاله او یا زره ملائکه د مقرر کی او در بل رضی پورې در لپاره استغفار وای ښا نو دا وای سار کې ښا زیم وا ما تاسو هم وای ما ځان له وظیفه کړې ډیر وخت نه الحمدلله چې کوم وخت نه مې دا حدیث مخې ته راغلی دی انو د سار موز نه بعد د دعا نه مخکې زوام تاسو ولم بس یو ټیم مقرر کړئ د وظیفې لپاره ټیم نی بس دا نه کې چې خامخا تاسو ته چاوي چې سار به واین ته هم د سار موز پسې خیر دی بس ځان له یو ټیم خپل مقرر وي زه به شپږ بجې وام زه به 9 بجې دا ټایم ټیبل خلک ځان خپل جوړي خو دې رس کې وایي بس دا لنډه شوه نو د دې دا فضیلت دی صدق الله العظیم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله